د مینې په مجمر کې لوګېږم لکه زه د سپېلني په انتظار بهلوله زه د مینې د مقتل هغه بسمل یم بهلوله زه د مینې د مقتل هغه بسمل یم قاتل مې هره ورځ مري د مرګي په انتظار د دې کښلو درنو بهلوله زه د مینې د مقتل هغه بسمل یم قاتل مې هره ورځ مري د مرګي په انتظار د دې کښلو شعرونو خالق محترم اقبال بهلول صاحب نخواست کو چې لمړو تاسو سره خپل کلام شریک محترم اقبال بهلول مروت صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د خپل تراب دا او د خپل میزبانانو شکریا ادا کوم چې موږ ته دوره په لنډ وخت چې دا پروګرام جوړ کړ او موږ ته دا اعزاز وبخښلو. موږ د امنوازي د مجبور صاحب دو د بیدار صاحب دو اختر صاحب دو چې څومره دا محفل ملګري دي دو ډېر شکریا ادا کوو چې موږ خپل مینوالو ته ملاقات موقع په لاس راکړه او دا غزل نمخ چې شعرونه خیر کړي د ساقي لاس کې کاسه دا خدای دې خیر کړي په خطرې کې مې توبه ده خدای دې خیر کړي او تا خوسا لووسه لنډه لنډه کېږي تا خوسا لووسه لنډه لنډه کېږي د عشق لار ډېره اوږده ده خدای دې خیر کړي او په جواب شونډې رپي له هیبته په جواب شونډې رپي له هیبته د بوسې په سوال غصه ده خدای دې خیر کړي په جواب شونډې رپي له هیبته د بوسې په سوال غصه ده خدای دې خیر کړي او په ایستلې توبې بیا مې پښیمان نه کړي په ایستلې توبې بیا مې پښیمان نه کړي جانان راغی توره شپه ده خدای دې خیر کړي په ایستلې توبې بیا مې پښیمان نه کړي جانان راغی د زلفو ماران ستا د زلفو ماران سو که زهریله دي ستا د زلفو ماران سو که زهریله دي زما لاس کې زرموره ده خدای دې خیر کړي او ستا د زلفو ماران سو که زهریله دي زما لاس کې زرموره ده خدای دې خیر کړي او شیخ دروغ وایي شیخ دروغ وایي چې ور د توبې بند شو شیخ دروغ وایي چې ور د توبې بند شو لا خو خلاصه مایکده ده خدای دې خیر کړي شیخ دروغ وایي چې ور د توبې بند شو لا خو خلاصه مایکده ده خدای دې خیر کړي او په هر ځای زما د صبر ستا د جبر په هر ځای زما د صبر ستا د جبر لګیا دغه تذکره ده خدای دې خیر کړي او په جرګو د وخت کو کله په خلا کېږي په جرګو د خیر کړي او د بڼو لشکر پارې ته یې ولاړ دی د بڼو لشکر پارې ته ویښ ولاړ دی د ځواني په خوب ده ده خدای دې خیر کړي د بڼو لشکر پارې ته ویښ ولاړ دی د ځواني په خوب ده ده خدای دې خیر کړي او د بالول په نیمګوري یې څه پروا شي د بالول په نیمګوري یې څه پروا شي هغه خپل کور نه پوره ده خدای دې خیر کړي څو شعرونه د رومانس ځکه چې رومانس ماحول ده موږ څو تصوف غزل لیکو خو ماحول داسې جوړ څه په لارې نصیر تورا ما ته دا خبر کوله ما ویله اوس ځوان دي چې وکړو یاره موږ کله او یو وخت دلته تا یو غزل ویلو چې نه باندې نه کول او سره لالا په مازدیګر روان مې و رکیب سره لالا په مازدیګر په سترګو مې نن ولیدو مرګی په مازدیګر روان مې و رکیب سره لالا په مازدیګر په سترګو مې نن ولیدو مرګی په مازدیګر او سینګار لږ غوندې کم که هسې نه چې په نظر شي سنگار لګوندې کم کاسې نه چې په نظر شي په زیر زیر درته ګوري هر سړی په مازدیګر سنگار لګوندې کم کاسې نه چې په نظر شي په زیر زیر درته ګوري هر سړی په مازدیګر او واده د نن د شپې د راتلو وکړه شمروخه واده د نن د شپې د راتلو وکړه شمروخه ماښام چې کړم د ژوند درته لوګی
په مازدیګر او رقیبه د مرګ زیره د ماښام نه مخکې راشه رقیب په مازدیګر او نن درد مې د زخمونو د بڼو د غیشو زیات و نن درد مې د زخمونو د بڼو د غیشو زیات و خوړلی مې ګزار و پرونای په مازدیګر او امنوازي شعر ده چې دا ځکه زیړې زنې په پرېکړې کټ کې پروت یم دا ځکه زیړې زنې په پرېکړې کټ کې پروت یم بایللی مې په زیړ یار دې زړګی په مازدیګر او تر څو مسکا خوره چې د ګلمخې په مخ نه وي تر څو مسکا خوره چې د ګلمخې په مخ نه وي ګلشن کې به څوک نه ویني سپرلی په مازدیګر او قصدن مې د حیرت نظر چې نن ورته ونه کړو قصدن مې د حیرت نظر چې نن ورته ونه کړو له قصد په ګودر مات کړو منګای په مازدیګر او چې بیا شروع غوغا لګیا دی نن ستا ټول راغی ستا د مینې لیونی په مازدیګر او بالو له چا په زړه چا لاس نیولي په جګر وي بالو له چا په زړه لاس نیولي په جګر وي چې واچوي په ما لاس ګلالی په مازدیګر ډېره مننه او دا یې څو شعرونه د خپل تصوف رنګ چې مې درمان نه یې دردونه مې بیا سله چیړې چې مې درمان نه یې دردونه مې بیا سله چیړې هسې د سوي زړه زخمونه مې بیا سله چیړې چې مې درمان نه یې دردونه مې بیا سله چیړې هسې د سوي زړه زخمونه مې بیا سله چیړې او د زلفو تار د بڼو ستنې نه چې کار نه اخلې د زلفو تار د بڼو ستنې نه چې کار نه اخلې ناترسه یاره پرهارونه مې بیا سله چیړې او د مایوسي طوفانه ته یې مړولی چراغونه مې بیا سله چیړې او یو وړوکی ارمان پوره مې د بوسې دې نه کړو یو وړوکی ارمان پوره مې د بوسې دې نه کړو د مینې لوی لوی ارمانونه مې بیا سله چیړې او چې سازولی پکې نشې ته نغمې د مینې چې سازولی پکې نشې ته نغمې د مینې د ژوند د پرې رباب تارونه مې بیا سله چیړې او چې تور داغونه د تهمت نوړې په سپینه لمن چې تور داغونه د تهمت نوړې په سپینه لمن وای لیلا چې شنه خالونه مې بیا سله چیړې او چې ستا د حسن د غرور ماڼۍ مضبوطه نه ده د سپینو اوښکو سیلابونه میا بیا سله چیړې او چې مې د شعر په مدعا باندې جان نه پوهوې ناپوه یاره نو شعرونه مې بیا سله چیړې او بیا سله چیړې ډېره ډېره مننه مولا تاسو آباد لره ډېره مننه ها ها چې د زلفو شړک یې را لراک د سینې د پاسه د زلفو شړک یې را لراک د سینې د پاسه ویل یې ادب چیرته زده کېږي یار د ډب نه بغیر د زلفو شړک یې را لراک د سینې د پاسه ویل یې ادب چیرته زده کېږي یار د ډب نه بغیر اغیار به موږ په محبت باندې ضرور خبرېدل داسې لا چوک ته چې مولا غزل نه بد نه کول ته یې تراب صاحب تا ته یو خپل فرمایش کوم چې یو غزل ته په ترنم سره د بچو ته ووایه سترګې چې څلور شي او دوه اړونه سره یو شي یا چې کوم تا ته خوند درکوي ملګرو ویله چې دواګانو د میډیکل سټور راوړه د سینه مې خرابه ده او کوشش کوم چې خاموشي قدم دې مګر کبه کې عبادت کده راویا چې د سنم بدلا شي
غم بدل شي نو زه واده کومه چې بیا به ګناه نه کړمه ستا دا واکه د کرم بدله شي یو قدم د مبارک کپ کې کېښود ہے بت کدا بپ حرم بدل شي نو انقلاب د پښتنو دا دی بهلولا چې متورا په قلم سترګې چې سالور شي او دوا زړونه سره یوشي سترګې چې سالور شي او دوا زړونه سره یوشي دیتا مینا وائی فاصلے پا ختم دوشی دیتا مینا وائی فاصلے پا ختم دوشی حل تچ بے خیال میں بے غور اشنا یاد کړي تچې بے خیال میں بے غور اشنا یاد کړي دل تپ گوگل کے میں زڑ گئے پدرازے دوشی دل تپ گوگل کے میں زڑ گئے پدرازے دوشی دے تمینا وائی فاصلے پا ختم دوشی یوادنی دامت سجدہ او دعا ساس کی دا اوخ کو ساس کی د اوخ کو سمر پا آسان خدای رازی پدوا کی سوشی سمر پا ماننا چه یوادنی دامت سجدہ او دعا ساس کی دا اوخ کو ایوادنی دامت سجدہ او دعا ساس کی دا اوخ کو سمر پا آسان خدای رازی پدوا کی سوشی دیتا من وائی فاصلے پخت نیازی کنیاز من دی دہو سنوائی دیتا بے نیازی کنیاز من دی دہو سنوائی عشق چسو زیادتی خواہشات پا ختم دوشی عشق چسو زیادتی خواہشات پا ختم دوشی دے تمینا وائی فاصلے پا ختم دوشی ختم دے بہلو لتر سہا ختم دے بہلو لتر سہارا کسے ناشی کایو زلا
دل مخل رکڑو حجاب ہے تماشی تبد تمنشی افتاب نو تاکیو زلا دپ دیدن مورد جمال کرما ہے خلمی وچا شجانا نچ بیا سوال کرم نو چه خوشی لٹوم دمرا ازگار نیما زد غم دخپل سخت اور اختیارات درمی زیرہ میں در باندے ہے خفزڑا چپ دروغ دی خوشحال کرم نو پس د مرگ می کمند کڑلو بہلولا د ژوندون گلے بواڑل اقبال کرما خطا می دے بہلولا تر سہارا کی سیناشی ختم دے بہلولا تر سہارا کسے ناشی ہوش دچے رازی دواصل شپا پتیرے دوشی پتیرے دوشی دے تمینا وائی فاصلے پا ختم دوشی خراب ہو ډیر بدا او ډیر شو دا بچوی په فرمایش باندې دا یو غزل وایو غزل نه مخکې څو شعرونه دي چې همیشه نه خوشحالي وي او نه غم وي همیشه نه خوشحالي وي او نه غم وي دا تړلې دواړه عمر سره سم وي او امنوازي شعر ده چې خطا کېږي خامخا په غنم رنګو خطا کېږي خامخا په غنم رنګو خامخا په غنم رنګو دا خطا نه دا هغه چې بني آدم وي او تل حملې به مې د زړه په سومنات کړي تل حملې به مې د زړه په سومنات شي چې موجود پکې د تا غوندې صنم وي او امتحان مې د صبر او د شکر ما قبول دي که ستم وي که کرم وي او چې ستا غمجنې سترګې په زړه اوري د بالو ګریوان به تل په اوښکو نم وي لږ به د زما هم اورېدل نا به دې نه کول لږ به د زما هم اورېدل نا به دې نه کول داسې وچ په وچ علاول نا به دې نه کول او زه دې ملامت نه ګڼم خلک به دې ګرم بولي زه دې ملامت نه ګڼم خلک به دې ګرم بولي څه خو به دې خلکو ته قتل نا به دې نه کول سرو شونډو د سرونو داویدار نه وم ما خو په خیرات درنه غوښتل نه به دې نه کول زه دې د سرو شونډو د سرونو داویدار نه وم ما خو په خیرات درنه غوښتل نه به دې نه کول او دومره به دې ویلي وو چې سوچ به دې په سوال کوم دومره به دې ویلي وو چې سوچ به دې په سوال کوم څه که بیا دې وروستو نه منل نه به دې نه کول دومره به دې ویلي وو چې سوچ به دې په سوال کوم څه که بیا دې وروستو نه منل نه به دې نه کول او لږ به مې په سوال د بوسې ګله مسکا شوی وې لږ به مې په سوال د بوسې ګله مسکا شوی وې ما درته په سرو شونډو ژړل نه به دې نه کول او تمه د اقرار خوف د انکارو برابر سره تمه د اقرار خوف د انکارو برابر سره وخت مو تېرولو په چلول نه به دې کړه به د واده د راتلو خیر د که بیا نه راتله یو دې غولول او زورول نه به دې نه کول او دا خو مو اقرار و چې له مرګه به جدا نه شو دا خو مو اقرار و چې له مرګه به جدا نه شو دومره ځل چې ولې شوې بدل نه به دې نه کول
او د مکوله د بالور د شکړای وای او د مکوله د بالور د شکړای وای تش په د پسرو شوندو خندل نه بده نه کول ډیر مننه دا محترم اقبال بهلول صاحب چې مشته بلا کراغورځېږي هم له سترګو نه وي مشته بلا کراغورځېږي هم له سترګو نه وي خو چې صفت د کښلو کړو شروع له سترګو نه کړو مشته بلا کراغورځېږي شروع له سترګو نه کړو موږ د شنو سترګو تورو سترګو مینان عجیبه مین په سترګو یو خو بیا افکي له سترګو کوو د عمر دراز مروت صاحب په دې کښلو شعرو سره د موږ او تاسو د دې غونډې صدر محترم اقبال صاغر صاحب نه خواست کوم قیوم صاغر صاحب بیا ادبي معاف چې موږ او تاسو سره درې چلور غزلې شریکې راب صاحب ډیره مننه ورته چې غزل خو یا د درد یا افګار یا د حمزه بابا غزل خو یا د درد یا افګار د بالول غزل اگر چې بالول مان عمر چې کشر دا شاعري چې یو لوړ مقام لري او حقیقت چې ما من ډیر زیات ګران دا ورور سره سره ما ملګری دا او توراب سے ما سره هوښیاري وکړه چې بالول سے بیمانه مخ چې کو اوس په ما غزل چوک اوروي پیر په غام ښه داسې ده چې غزل د کوم خلک چې دلته چا غزل ویله حقیقت چې ډېر مزدار ډېره مزه یې وکړه غزل ما په خپل نظر چې غزل هر شاعر به خپل دا ضروري نه چې ما هغه سره د شوق متفق وي خیالاتو سره خو زه وایي چې غزل ما په نظر چې تعریف چې دا زپلی زړه آواز ته غزل وایي غم زپلی زړه آواز ته غزل وایي د مطرب چیړلی ساز ته غزل وایي او زه صاغر غزل معنا باندې اوس پوه شوم زه صاغر غزل معنا باندې اوس پوه شوم د غزال د زړه آواز ته غزل وایي ډېره مننه د مکړوال ټي وي ټولو غړو ته خاص کرم نواز او پټواری صاحب مثل خان پټواری صاحب سخی مرجان صاحب انا نور ټولو غړو ته چې دوی خپل کوشش لګولا ده چې دا نور مروت د مکړوال شاعرانو आवाज ځل نمک چې شو شعرونه ستا بغیر چا غلامی نه قبلو ستا بغیر چا غلامی نه قبلو سر دې نوي سر ټیټي نه قبلو او زه پښتون یم د پښتو په لار روان یم زه پښتون یم د پښتو په لار روان یم اطاعت د چا پردي نه قبلو الله ست خلاص دې چې هر څومره ظلم کان دی لاست اخلاص دې چې هر څومره ظلم کان دی رقابت د بل سړي نه قبلو او شعر دا خوري ګولا چې نور چې سوای قبول مې دي جانانا ډېره مننه او په غیرت باندې مې سر او مال قربان دي په غیرت باندې مې سر او مال قربان دي زه صاغر بې غیرتي نه قبلو په غیرت باندې مې سر او مال قربان دي زه صاغر بې غیرتي نه قبلو او چا وکرلی چارې بل ګلونه
چاو کرلی چارې بل ګلونه جولۍ په لاس ما ټولول ګلونه. او شعر د تراب صاحب چې ویجاړ چمن ګیله بچا تکو ویجاړ چمن ګیله بچا تکو مالیار په خپل شکول ګلونه. ما خپل عادت تا خپل عادت وکړلو ام نوازه نه ما خپل عادت تا خپل عادت وکړلو ما ورکړوي نه تا زنبل ګلونه. او ګلچین د ګل په قدر څه پوهیږي ګلچین د ګل په قدر څه پوهیږي کم بخت بازار کې خرڅول ګلونه. او مننه چې د صاغر په لیونتوب خفایې چې د صاغر په لیونتوب خفایې ولې د زلفو کې ټومبل ګلونه. دا ته نن د ټولو ملګرو چې چور غزلې ویل تقریبا لیونی ذکر خامخا بچ راغی. ما ته د لیونیو سره مینه ډېر خوند راکوي که عاشق لیونی وي او که مجذوب وي لیونی وي. نو ما یو غزل د دې لیونیو د هغه په اړه چې پرون پسرا غرمه کې لیونی ډېر ګرځېدل لیدل مستا کوڅه کې لیونی ډېر ګرځېدل. او الف بے پزای د تو الف او بے پزای دستا د حسن تذکره وا الف او بے پزای دستا د حسن تذکره وا د عشق په مدرسه کې لیونی ډېر ګرځېدل. او بولۍ و په بازار کې ضمیرونه خرڅېدل بولۍ و په بازار کې ضمیرونه خرڅېدل د خان مولا جامه کې لیونی ډېر ګرځېدل. بولۍ و په بازار کې ضمیرونه خرڅېدل د خان مولا جامه کې لیونی ډېر ګرځېدل. او شعر دا چې نه شیخ نه محتسب و نه سخاف د احتساب سیب و نه سخاف د احتساب و نن ځکه میکده کې لیونی ډېر ګرځېدل. مننه نه شیخ نه محتسب و نه سخاف د احتساب و نن ځکه میکده کې لیونی ډېر ګرځېدل. او صاغره معلومیږي په دیدن پابندي نه وه صاغره معلومیږي په دیدن پابندي نه وه بیګا په نیمه شپه کې لیونی ډېر ګرځېدل. ډېره مننه ډېره مننه. یاره هغه شعر باندې خو ما سوچ وکړو مطلع نه ویرسله خو دغه منترې باید ورته ووایم ته چې بیا بیا مې سترګې ستا په لوري اوړي چې بیا بیا مې سترګې تا په لوري اوړي چې بیا بیا مې سترګې ستا د سرو شونډې وې بوسې قیمت دی وایا د سرو شونډو وې بوسې قیمت دی وایا سر و مال مې په تلی راوړي دي. او معلومیږي ملاقات څه مزه نه وه معلومیږي ملاقات څه مزه نه وه سلامت دی چې بنګړي راوړي دي. ډېره مننه ډېره مننه. درس وای چې غم چې د هیڅ نه کړي د هغو خوندونه واخیستل ژوند نه خو ولا چې لیونو خوندونه. ډېره مننه چې ساسره خلک وده وي او کوڅو وي راته غوږ نیولی خلک وده وي نیمو شپو وي راته غوږ نیولی چې نه غږېږو نو ماتېږي رانه زړه د جانان چې نه غږېږو نو ماتېږي رانه زړه د جانان او چې غږېږو فرشتو وي راته غوږ نیولی له ما نه مه غواړه د ښار د مینانو زه به زه خو علیل یم زمانو وي راته غوږ نیولی. د محترم نادرخان علي صاحب په دې کښلو شعرو سره د موږ او تاسو د دې پروګرام مهماني خصوصي او د موږ یو ډېر خوږ ملګری عادل خان نه خواست کوم چې نن د سمرې غوندې یو تکبیر دایر ته وکړي او څه خبرې دي.
ډیره مهرباني تراب صاحب ټول ملګرو ډیره شکریا خاص کر زه د موږ لکی مروت نشوره ملګری راغلی کو ټول له طرف نه ده ټول مکړوال کلی ټول ملګرو ډیره شکریا دا خو دوه وار د زمخ یو ځل راغلی و په دې مې رښتیا چې مخ چې راغلی په دې خبرې مې ډېر رښتیا چې ورځ مخ چې موږ مرشد بهلول صاحب سره زه یوې علاقې ته تلم پېښور طرف ته هلته ډېر زیات تعداد چې ما ته داسې لګېدل لکه واړه کلی شاعران دي داسې ډېره مزه وکړي د شاعري او داسې شی ده چې دا نه په عقل ده نه په دولت ده نه په زور ده ډېر زور دی سړی ولې د ډېر دولت ولګوي د شعر ویل ډېره ګرانه خبره ده که بیا په ویلو باندې بیا به موږ زده کړي ول چې عمر مو هغه سره داسې شاعرانو او ملګرو سره تېر کړ ډیره مزه یې وکړله او چې د چا نوي زړکي کم راغله په کوم انداز شعرونه وویله ویلی نه سو خو لږ ډېر پوهېږو دو ته سپیشل داد ورکوم چې د کوم نوي کسان راغله شعرونه یې وویله او د موږ استاد خو ثاني نسته ده مخکې وار چې لږ ډېر خو شاعري باندې پوهېږو نه خاص کر تصوف ډېر شوقینان یو او موږ ټچ سلی یو بهلول صاحب سره په تصوف میدان د تصوف کیسو باندې او تصوف ذکر یې وکړه چې لږ کې میکدې ذکر یې وکړلی بیا خامخا یې په جي باندې وکوژولو چې میکده وي تصوف یا څه پچې ونه وایو دا څو شعرونه دي بهلول صاحب والا معذرت کوم که داسې چا ذهن د دې سره نه جوړېږي خو موږ دا یو کلام یې د ول ما ډېر خوښ ده وایي چې اور ور پورې کا مسجد او بتکدې ته اور ور پورې کا مسجد او بتکدې ته که ایمان غواړې را درومه میکدې ته او د ګناه احسان میں اومنه کریمه د ګناه احسان میں اومنه کریمه ستا کرم میں ورجوت کړو زمانې ته اومنه چې وکړم توفیق راکا مکمل کفر چې وکړم د ایمان بغیر حاجت نشته سجدې ته او چې هر څوک ترې روګردان دی دوزخي دی چې هر څوک ترې روګردان دی دوزخي دی زه په جاره جنت وایم ستا کوڅې ته چې هر څوک ترې روګردان دی دوزخي دی زه په جاره جنت وایم ستا کوڅې ته او بهلول هیڅ نه لرم بې د عاجزۍ نه بهلول هیڅ نه لرم بې د عاجزۍ نه ما به څه سیخ کړې د قهر نشانې ته زه یو ځل بیا د ټول مکړوال کلي چوره ملګري دي یو نام چې خلک ډېر زیات ملګري دي د ټولو ډېره شکریا ادا کوم دغسې چینل څرنګه موږ په لکي مروت چې تراب نیوز ده تراب صاحب دا د ناسته موږ هغو صفت خو په خپل علاقې چې په هرې موقع چې کوو باندې ما خپله څو ځله تاسو ته کوم شعر و شاعري شیان په ور کوه موږ هلته چیک کوو او دغه سره د نوي نسل چې دا کیسه پیلاو کېږي شاعر یو داسې شی ده چې د شریف سړي نقشه ده او چیرته تاسو شاعر وګورو هغه سړی به احساس نه ډک انسان وي او دا د موږ وایو چې د نوی نسل چې څوره راځي څرنګه بهلول صاحب یو شعر وویله چې دغه نوی نسل مو چې دغه توره مو په قلم بدله شي چې دغسې په قلم بدلېږي یا داسې نوي زړي راځي یا دغسې شعرونه وایو انشاءالله موږ غوندې شوقینان به راځي یا داسې په تورې شپې به مکړوال نه شي بل چې ته مو غواړو بیا به درته رسېږو الله پاک دې تاسو ټولو عزت وکړي زه بیا یو ځل بیا د خپل لکي مروت نه چوره ما سره راغلي دي ټولو له طرف نه تاسو ډېره شکریا ادا کوم الله دې تاسو واړو عزت وکړي مهرباني دا د موږ ګران ورور عادل خان شعرونه موږ تاسو ته وړاندې کړل د بهلول صاحب په اجازت باندې د خپلو ملګرو سره ما یو ذاتي رایه زه شریکوم چې دلته څوره ملګرو شعرونه وویله ماشاءالله کوچلي شعرونه وویل سل ښه به دا وي چې تاسو یو خپله ټولنه غوندې جوړه کړو او باقاعده هغه نشست کوو هفتهوارې میاشتې چې نو زه وایم چې دا سفر به دغسې جاري ځکه چې شعر و شاعري دا په معاشرې چې مینه محبت خوروي نو شاعران خو هسې د مینې د محبت نه ډک خلک نو په کار چې تاسو یو باقاعده نشست کوو او په هغه په فیسبوک باندې چلوو زه وایم چې دې سره به د نوجوان کل چې
د مینې د محبت جی زده کړه انتهایی د څومره مطلب بهر کمی بیشي نو دا سره ډېر داسې ملګري ولل دلته چې ماشاءالله کوچلي کوچلي شعرونه په هغه ادبي لحاظ موږ د دې مشاعرې د دې غونډې ټیم سر ته رسي د مکړوال ټي وي د ټیم ملګرو د توراب نیوز کوربه نصیر توراب له تاسو غواړم اجازت د خدای په امان دا یو امنوازي د موږ خلک نه د ما په فرمایشي او خصوصي غزل وای او مقصد تاسو ته ما په دغه تیر مشاعره چې دا خبر کړی و چې تاسو خپل یو ټولونه جوړه کو لازمي د سړی داسې مور نسیز د کړنی کړي دغه ماحول تر راسي استادانو سره ناست مشرانو شاعرانو سره چینی چیرته شاعري چې بهر چې کمی چیرته تخیل چې کمی چیرته نور مطلب دا کا کې اضافه چې کمیږي نه سړی جان خبر کی موږ به تاسو سره قسم تعاون کوو تاسو خپل یو ټولونه جوړه کو ډیر خولي تخیل ډیر خولي خیالات مو دي خلوج ګرامیټیکلی او د بهر او وزن په لحاظ سره مطلب دا دورنا نو په کار د چې تاسو یو ټولنه جوړه کو هغه چې مطلب تاسو استادان ست دي پوه خلک ست نور به موږ به وختن تاسو سره هر قسم تعاون کوو یو تاسو مکمل هغه تشکیل کو چې یو خو د بچو چې نوی نسل چې دا شوق پیدا کیږي او تاسو به خپل اصلاح کیږي ماحول چې به مینه محبت خوريږي په د امنواز ته موږ خاص کو یو غزل وایي قصور سره وایي لا مزه قصور سره به جزه چرنګ وایي امتحان د مینې شوی دا کنه دا امتحان د مینې شوی دا کنه دا څوک جانان د مینې شوی دا کنه دا دا مایونو زړونه وجدي له هجرانه دا مایونو زړونه وجدي له هجرانه اوس باران د مینې شوی دا کنه دا زاهدان ورته پرته دي په محراب کې چې اذان د مینې دا بیان د مینې شوی دا کنه غزل وای سترګې بخلاصې کړو نو خروبه تندکونه ولې سترګې بخلاصې کړو نو خروبه تندکونه ولې وینم یو دا بهتر یو بل نفرتونه ولې سترګې بخلاصې کړو نو خروبه تندکونه ولې وینم یو دا بهتر یو بل نفرتونه ولې دا چې قیامت نه د نو سبا ورتوای مزه دا چې قیامت نه د نو سبا ورتوای مزه اسې بې وجه پرې کوو یو بل سرونه ولې وینم یو دا بهتر یو بل نفرتونه ولې غیرت د څه شو ننګلیا ستا حیا چیرې ده غیرت د څه شو ننګلیا ستا حیا چیرې ده دا چا خطره متراج کړل وطنونه ولې خپل مخاوره خو اختیار نه لرو خپل وطن خپل مخاوره خو اختیار نه لرو پر دی پلاس کې مو ورکړي دی وکونه ولې وینم یو دا بهتر یو بل نفرتونه ولې خپل پښتو مو هم نوازي خپل وشندله خپل پښتو مو هم نوازي خپل وشندله یو پښتنو یو را پیدا مو کړل کمونه ولې وینم یو دا بهتر یو بل نفرتونه ولې